محترم بعض وخت کې خاوند د خپل طبیعت خلاف داسې کار وویني چې په هغې باندې قابو نشي کولی، خپل جذبات نشي کنټرول کولی، او په دغه وخت کې بیا ډېر الزامات هغه په خپله ښځه باندې لګوي، او دغه خاوند بیا د ښو د بد تمیز نشي کولی. په دغه وخت کې زنانو ته دا نصیحت دی چې تاسو د همت نه کار واخلئ، داسې نه چې ته هم په جذباتو کې راشي او خاوند ته غوسه شي، بلکې یاد ساته غوسه په اصل کې د اور یو شغله ده. څنګه چې اور په کاڼي کې دننه وي، دغه شان د غوسې اور هم په زړه کې پټ وي. چې معمولي خبره هم د طبیعت خلاف وشي نو دماغ اور واخلي. که ستا خاوند په تا باندې الزام ولګوي او واقعي تا کې هغه خامي او غلطي وي، نو د هغې تردید کولو په ځای برملا د خپلې غلطۍ اعتراف وکړه. په واضح الفاظو کې د هغې نه معافي وغواړه. ستا معذرت به د هغې د غصې په اور باندې اوبه واچوي. او که ته پوهېږي چې ستا خاوند په کومه خبره غصه شوی دی، در اصل هغه په خبره زما صحیح پوه شوی نه دی او هغه ته غلط فهمي شوې ده، نو د هغه غصه سیوا کېدو ته مه پرېږده، بلکې فورا د خپلې خبرې وضاحت وکړه چې د هغې غلط فهمي ختمه شي. د خبرو په دوران کې د خندا نه ځان ساته. د خبرو په دوران کې خپل ژبه حتی الوس کنټرول ساته. چېرته هم ستا د خولې نه داسې الفاظ ونه وځي چې ستا خاوند په هغې باندې نور هم غصه شي، بلکې په دغه وخت کې د خپل ژبې نه داسې الفاظ وباسه چې ستا خاوند په هغې باندې خوشحاله شي. مثلا جان ورته ووایه، ګرانه ورته ووایه، زړګی ورته ووایه، چې په دې سره به ستا د خاوند غصه نور هم کنټرول شي. نو خاوند له هم پکار دی چې هر ځای کې هغه نه غصه کېږي او خپل نفس باندې کنټرول وساتي، ځکه پهلوان هغه سړی نه دی چې هغه د لاس نه نور مسلمانان محفوظ نه وي، بلکې پهلوان هغه دی چې هغه د لاس نه چې کوم دی نور مسلمانان محفوظ وي، نور مسلمانانو ته امن میلاویږي. وما علینا الا